تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. پادی سلورم سپارہ کی دا سورہ آل عمران دا 139 یوسل 9 نمبر آیت المبارک. پادی سلورم سپارہ کی دا سورہ آل عمران دا 139 یوسل 9 نمبر آیت دے. آپ دی مذکورہ مختصر آیت کی یو خو بظاہر کی دا یو تعزیہ و تسلی دا ایمان والو تا چې په غزا د احد کې هغې ته تکلیف رسېدلی او شکست او هزیمت هغه خوړلی او اوې کسان ملګري مؤمنان مجاهدین شهیدان شوي او خپله په ځاني باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیف او دارنګې زخم هغه رسېدلی نو دا مسلمانان خفه او پریشان چې دا په موږ باندې څه چلو شو. تیر کال د بدر په جنگ کې خو زمونږ ډېر رعب او ډېر نوم قایم شوی او په دې خلکو باندې زمونږ یو دبدبه وه او دارنګې ګټلی شوی جنگ هغه مونږ بایلو. دا خو حالات بالکل په مونږ باندې الټه را وګرځېدل. نو د دوی ذهنونو دا خبره نه منله چې دا زمونږ سره دا کار څنګه وشو. بل په ذهن کې دا خبره مو چې مونږ سره ځاني طور باندې پیغمبر موجود دی نو د ده په حضور او موجودګۍ کې څنګه مونږ ته کافرو شکست راکو. نو الله تسلی ورکړي چې مخه پکېږئ دا خو د ژوند سره تړلې خبرې دي. دا به ځي راځي به کله تاسو برئ او کله د هغې ته وګوره چې دې آیاتونو باندې الله سبحانه وتعالی د دې احد په جنګ باندې دا تبصره څنګه په ناشنا انداز باندې کوي. دلته به دې آیاتونو مزاج به ته وګورئ. آیاتونه یو دوه خبرې وکړي او بیا د هغې نه وروسته د عبرت او دغه رنګې د نصیحت او د تدبر او د سوچ او د شعور بیدارولو دپاره نورې ډېرې خبرې به ذکر کړي. بیرته به دې واپس ایسته جنګ احد او غزوه احد ته به دې بوځي. معنا یو د هغې یو جزي واقع به رانقل کړي د جنګ احد یو معرکې یو جلک بیا به د هغې متعلق په تا ته څه دغه ذکر کړي نصیحتونه د عبرت د تدبر او دغه رنګې د فکر خبرې چې په هغې باندې د انسان سوچ هغه را بیداروي. بیرته به هغه واقع ته به دې ته بوځي او دا د قرآن کریم د تربیت انداز او طریقه ده. چې موږ چې کله خپلو ماشومانو د بچو تربیه کوو یا استاد د شاګردانو په سکول کې او په کالج کې یا یو امام چې دی نو هغه د مقتدیانو تربیه کوي نو هغې ته په یو موضوع باندې ښه یو لیکچر او بیان او تقریر وکړي خو لیکن دا طریقه د قرآن کریم نه معلومیږي چې دا د نفساني انساني نفسیاتو نه خلاف طریقه ده. وجه دا ده چې په یو ځل باندې د انسان کې د هغه دومره خبرو جذب کولو صلاحیت پکې نشته. زه تا ته مثلا په یو موضوع باندې 100 نکات ویم نو هغه 100 ونه ته نشي جذب کولی نه ستا ذهن هغه رخلي ته به د هغې نه یو څو خبرې لږ زده کړې. دې وجې نه د تربیت او د ذهن سازۍ دا طریقه د قرآن کریم نه زده کول پکار دي. نو دلته د جنګ احد په باره کې نورې خبرې به راوړي. الاول به د هغې یو جزي غوندې حالت به رانقل کړي او بیا به هغه اصل مقصود او اصل خبره به راوړي. د دې نه دا معلومېږي چې قرآن کریم داسې انداز والا کتاب نه دی چې یو خبره پسې ونښلي او مسلسل هم هغې پسې داسې روان وي. که نه دلته داسې انداز اختیارول هسې د انسانانو مزاج دا دی چې هغې کله په یو موضوع باندې خبره کوي یا د دې جنګ احد په باره کې به والو نو زمونږ مزاج خو داسې دی که دا خبره موږ ذکر کولې نو موږ به د دې یو پورې یو لیست به هم جوړ کړی وی چې دا غلطي وه دا وجه وه دا سبب و یو 100 وجې به هم ذکر کړی وی. لکه دلته قرآن کریم د صحابو ته داسې نه ویلي چې ستاسو د ناکامۍ او د شکست ګینې دا وجه وه او دا پلانۍ وجه وه او د دې نه منې شئ. نه بلکې د جنګ احد یو خبره به ذکر کړي او د هغې متعلق ذهنسازي هغه به وکړي. عام طور باندې موږ هم چې کله سیرت بیانو او د جنگ احد او د غزوه احد تذکره کوو نو په هغې کې هغه اسباب په یو ځل باندې ذکر کوم او قرآن داسې طریقه نه ده ذکر کړې د دې لپاره چې دا خبره په زړونو کې ښه واقع شي او دغه رنګې دل او دماغ ته ګوشي. او دا به هم ته وګورې په دې کې قرآن کریم چې خلک یې نو داسې د عارضي او وختي یېره نه ورکوي. موږ انسانان چې کله څوک یې روو نو موږ ویل لکه دغه دې زمرې راغلی او داسې چل به سره وشو دا نقصان به دې وشي. قرآن داسې وختي او عارضي یېره نه ورکوي او نه چې کوم دی د قرآن دا مزاج دی بلکې قرآن همیشه د پر انسانان چیرئ
د آخرت ته مخې تقدیر هغه چې کوم ابدي او همیشه زندگی ده او هغه باندې نظر ورواچوه الکه دا عمل چې تا وکړو دغه رنګ دا پلانې کار دی وکړو نو یاد ساته ستا د دې پلانې غلطۍ او د دې خطایي او د معصیت او د ګناه داسې محدود اثر نه دی ګڼي چې یو څو غنټې به یا به یو څو ورځې به نه یاد ساته د دې اثر هغه ګورې آخرت کې به راوځي ته په دې باندې سوچ کوه چې دې عمل ته جنت ته ور قریب کړلې په آخرت کې ته کامیاب کړلې او که نه والعیاذ بالله تا بل طرف ته بوځي نو دلته الله سبحانه وتعالی دا ځینسازي به کوي چې دا کوم کار د تاسو نه وشو په جنگ احد کې کوم غلطي وشوله نو ګورې دا څه وختي غلطي نه وه د دې وروسته ډېر ناشنا نتایج هغه راوتلو ولدي نو دا ځینسازي دلته په دې آیاتونو کې کېږي الله وی ولا تهنوا تاسو سستی مه کوئ ولا تحزنوا دغه رنګې غم مه کوئ اهل علم ویلي د دې آیت مقصد دام دی چې النهي عن الوهن والحزن لأنهما سببان للهزيمة الله سبحانه وتعالى د وهن او د حزن نه منع کړی ده ځکه دا دواړه چې دي نو دا سبب د شکست دي یو انسان چې په انفرادي زندګۍ کې شکست خوري د هغې اساسي او بنیادي وجه به وهن او حزن وي وهن څه ته ویلی کېږي وهن کمزورۍ ته ویلی کېږي جسمانی کمزوري بدني کمزوري اخلاقی کمزوري یا د حوصلې او د عمل کمزورۍ ته وهن ویلی کېږي دلته د دې دوه خبرو نه منع ولې کړې ده چې وهن او حزن مه کوئ دا د انسانانو فطرت دی چې کله د انسانانو یو غلطي وشي نو غالبا د هغې په نقصان کې دا دوه خبرې مخې ته راځي لکه یو وهن دی او بل حزن دی مثلا د دې داسې مثال به وارو یو سړی هغه اکسیډنټ وکړي نو د اکسیډنټ په نتیجه کې یو هغه کې چې کوم دی هغه وهن پکې راشي بوزدلي غوندې پکې راشي آینده دپاره چې بیا کله ډرایوینګ کوي او ګاډی چلوي نو ډېره په یره باندې دغه کوي د دې اکسیډنټ نه مخکې چې د په کم سپیډ باندې او په کم جرأت سره ګاډی چلو نو د اکسیډنټ نه وروسته په هغه جرأت سره بیا نه چلی ځکه وهن پکې راشي هغه اعتماد یې ختم شي او حزن نه مراد دا دی چې هغه تېر شوي مصیبت او دغه رنګه نقصان او تاوان پسې خفوي نو الله سبحانه وتعالی دې چې دا دې دوه خبرونه ځکه منع کړې ده چې هسې نه د دې وهن او د حزن د وجې نه تاسو چېرته جهاد پرېږدئ او د دین دپاره چې تاسو کومې هلې ځلې کوئ د دې شکست په وجه باندې تاسو بې حوصلې نه شئ او تاسو غمجن نه شئ حدیثونه معلومیږي زه تعجب کوم په هغه چا باندې چې یو سړی په تقدیر باندې ایمان لري او هغه بیا هم د یو څیز په فوت کېدلو باندې خفه کېږي او هغه غمجن کېږي بس داسې وایي چې قدر الله ما شاء الله سبحانه وتعالی دا څیز ماله راکړو بس باقي هغې مالک دی هغې رانه واغېستو نو دې د وجې نه که په زندګۍ کې کامیابي غواړي ترقي غواړي او مخ په وړاندې باندې غواړي نو دا هم او دغه رنګې حزن او وهن دا به د زندګۍ نه وباسي نو هله به الله سبحانه وتعالی ترقي درکوي موږ د دې قرآن کریم د دې هدایتونو څومره الټه روان یو تاسو هسې دې خبرې ته وګورئ چې زموږ نه کله یو غلطي وشي یا د بل ملګري نه یا زموږ د کشر نه یا زموږ د زوی نه موږ بار بار د هغې پیغور ورکوو د هغه اعتماد هېڅ ختم کوم دلته الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې صحابو ته یو پیغور هم نه دی ورکړی چې ګینې دا تاسو ولې نه داسې غلطي ده نه وشوله او ګوره ستاسو د غلطۍ د وجې نه ستاسو د خطایي د وجې نه پیغمبر ته زه هم ورسېدو او دغه رنګې د هغه غاښونه مبارک شهیدان شو ستاسو د غلطۍ د وجې نه اوې کسانو وینه توی شوله ستاسو د غلطیو د خطایي د وجې نه او ستاسو د غفلت د وجې نه راګټلی شوی جنګ هغې ته په شکست باندې بدل شو دا یوه خبره به هم ته دلته وینې نه بلکې الله سبحانه وتعالی دلته د اصلاح خبرې کړې دي هغه تېر په هېر باندې چې څه شو هغه خو هسې مو شو هغې پسې مه لګیا کېږه او مه په هغې پسې کړېږه هغه نه را واپس کېږي مخکې سوچ کوه موږ دې خبرې ډېر خراب کړي وو که چېرته مخکې تېره میاشت کې چې کوم دی 1 لک روپۍ تاوان کړی او یا چې کوم دی یو 15 کاله مخکې 3 لکه تاوان کړي اوس هم هغه ګوتې شمارو په هغې پسې کړېږو یا لکه ځان د زور ولې ورکړي خو سم نه را واپس کېږي مخکې سوچ کوه الله سبحانه وتعالی دله نور چانسونه درکوي دې د وجې نه دا آیتونه ډېره ناشنا حوصله انسان له ورکوي او په انسان کې همت پیدا کوي ولا تهینوا تاسو سستی مه کوئ د جهاد کولو نه ولا تحزنوا غمجن کېږئ وانتم الاعلون خامخا قسم دی یقینا تاسو غالب او کامیاب یم تاسو به اوچت یې خو په دې شرط باندې ان کنتم مؤمنین که یو وي تاسو مؤمنان که ایمان درکې پکې نو الله رب العالمین دله غلبه درکوي د قرآن دا وعده ده اټله خبره ده چې الله وی مؤمنان غالب دي او دغه رنګې مؤمنان کامیاب دي نن خو چې امت مسلمه ته وګوري نو ډېر په زوال کې روان دي او ډېر د شکست سره مخامخ دي او یهود او نصارا اهل کتاب په داسې لوبې کوي
نو دا قرآن څنګه دا خبره ذکر کړي نه هغه دا ده چې قرآن شرط ذکر کړي د الله سره تعلق مضبوط کړي ایمان هم مضبوط کړي د ایمان په وجه باندې به تاسو ته هزیمت او شکست باندې راځي الله به دله غلبه درکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحابو ته ویل په تاسو باندې دی امت باندې داسې حالت به راشي چې دی به د سیلاب د ګنګهړو په شان دي بشي او دغه رنګې دا کافر به په یو بل داسې دعوت ورکوي لکه څه رقم چې یو کاسه کې روټۍ ماته شوي او خلک هغې له خوړونکو ته دعوت ورکوي چې هلکه ورته راځئ نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړه صحابو په دې تعجب وکړو چې د کافرو به دومره جرأت شو په موږ به داسې ډاډه راځي هغې به څه وجه موږ به دغه زمانه کې ګینې کم یو عرب به کمزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو به خډیر یې لیکن تاسو کې به وهن راشي صحابو ویل دا وهن څه ته وایي ویل حب الدنیا وکراهیت الموت د دنیا محبت او دغه رنګې مرګ بد ګڼل دا داسې شی دی چې کله د سړي په زړه کې دنیا کور وکړي او د دنیا په شیزونو کې دلچسپي او په هغې کې انحماق او مرګ بد ګڼل نو د هغې د وجې نه سړي کې څه بزدلي راشي بیا نه جهاد کولی شي نه قتال کولی شي نه د دین دپاره مجاهده کولی شي نه په عامه زندګۍ کې هم ترقي نشي کولی کله چې ایرېدللې دا خبره موږ قسمن کوو تر څو چې د رزق او خطره نه واغستې او میدان ته دې نه وردانګلي نه یقین وکړه کامیابي نشي ترلاسه کولی اور اردو کے شعر دیکھا نا وہی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان میں او تپل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے الکه په میدان کې شاه سوار را ورځيږي هغه ماشوم بچه را ورځيږي چې هغه په خړپوسو باندې رواني مقصد دا دی چې دې مارکی ته ودانګل نو بیا به الله سبحانه وتعالى فتح او غلبه بدر کوي او چې ته نه بس بوزدلی دا مړ بشم او دغه د څه کار بوشي او بیماری به ولګيږي نو دا څوک د بیماری نه بچي او دا لوی خلک چې کوم دی ولې نه دی وفات شوي د مرګ نه څوک بچي دي موږ عجیب ناشنا حالت هم دی د مرګ نه علاج نه کیږي بچاو نشته دی او کوم حالت چې پس د من راتون کې داغې نه سړی بچ کېدلی شي د هغې دپاره خواري وکړي موږ دغه حالاتو دپاره خواري نه کوو او کوم شی چې یقیني دی هغې دپاره موږ کوشش کوو چې دې نه بچ شو الله سبحانه وتعالی دلته دا ځینسازي کړي چې وهن او حزن مه کوئ ولا تهینوا تاسو سستی مه کوئ د جهاد کولو نه ولا تحزنوا مه غمجن کېږئ وانتم الاعلون یقینا خامخا تاسو غالب یې تاسو کامیاب یې ان کنتم مؤمنین که چېرې وئ تاسو مؤمنان نو ستاسو انجام به ښیي ورپسې آیت تفسیر به انشاءالله سباني درس کې ذکر شي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د قرآن کریم اهل دې عاملین او حاملین وګرځوي الله سبحانه وتعالی دې دا قرآن کریم زموږ او تاسو د ژوند او د ژوندۍ آیین او دستور وګرځوي او رب العالمین دې دا ښکلی کتاب زموږ او تاسو دنیا او آخرت کې رفیق او ملګری وګرځوي په وخت د سوال او جواب کې په ځن کدن وخت کې په خبر کې چې دا زموږ سر ته ولاړ یو زموږ ملګری الله سبحانه وتعالی دې په امت مسلمه باندې رحم وکړي په ناسته مجمع کې چا څه قسمه شرعي حاجت رب العالمین دې د خپل غیبي خزانو پورې توسل